تازه او د خوښۍ خبره، طالبان د اوبو بندونو د مدیریت اتل خان محمد تکل بیرته د یادې ادارې مشرۍ ته راوړي. د پخواني حکومت د نسکورېدو سره چې کله طالبان واک ته ورسېدل، نو د ټولنیزو رسنیو ډیر شمېر فعالان له یادې ډلې وغوښت که د افغانستان اوبه مهارول غواړي، نو د اوبو د چارو د تنظیم ادارې پخوانی مشر خان محمد تکل چې یو وطن دوست، رښتینی، مسلکي او له هر ډول فساد پاک شخص دی، بیرته یادې ادارې ته راوړي. اوس ښکاري چې طالبانو د خلکو غوښتنه ومنله او د هغه کور ته ورغلي. تازه خبر دا دی چې د طالبانو د اوبو او برېښنا ادارې له لوري د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې رئیس خان محمد تکل ته د خپلې دندې د بیرته راستنېدو او د اجرا کولو ډاډ ورکړل شو. تېره ورځ تر غرمې وروسته په یوه غونډه کې طالبانو د اوبو او برېښنا ادارې عمومي مسؤل مولوي صاحب امیر حمزه مرستیال، حافظ صاحب محمد امین او د همدې ادارې مرکزي غړو او د اوبو چارو د تنظیم د ملي ادارې رئیس خان محمد تکل ترمنځ غونډه وسوه. په غونډه کې د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د نورو برخو رئیسانو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې لومړی خان محمد تکل د دې ادارې د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل. ورپسې د اوبو او برېښنا ادارې عمومي مسؤل ښاغلي مولوي صاحب حمزه لخوا د تکل صاحب د مخکینی فعالیتونو او خدمت قدرداني وسوه او تکل صاحب ته یې ډاډ او بلنه ورکړل سوه تر څو خپلې دندې ته بیرته راستون او دوام ورکړي او د تیر په څیر د هیواد په آبادۍ کې خپلې هڅې جاري وساتي. تکل صاحب د مولوي حمزه صاحب او د طالبانو د اوبو او برېښنا ادارې له مسؤلینو څخه مننه وکړه او د دوی له ډاډګیرنې څخه یې خوښي وښوده او یادونه یې وکړه چې د روغتیایي حالت له بهبود وروسته چمتو یم د خپلو هیوادوالو خدمت وکړم او خپلې رغنده مشورې به تل له همکارانو سره شریکې کړم. د یادونې وړ ده چې د تکل په مشرۍ یاده اداره د هیواد بېلابېلو برخو کې د اوبو د مدیریت برخه کې بې شمېره لاسته راوړنې درلودې. قدرمنو کتونکو، تاسو د طالبانو د دغه اقدام په اړه څه نظر راکوئ؟ خپل نظریات مو راسره په کمنټونو کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.